تازه نوې او په زړه پورې خبر د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړی محمد شهزاد اخر هم میدان ته راغی او ټول حقیقتونه بیان کړل. د افغانستان بیرغ په اړه داسې خبره وکړه چې تاسو به حیران شئ، خو څنګه ولې ویډیو راسره تر پایه وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. محمد شهزاد چې څه وخت کېږي له نړیوالو او کورنیو سیالیو کې نشته. پر هغه باندې د 2019 نړیوال جام نه وروسته یو کلن بندیز لګېدلی دی چې لا هم دغه بندیز نه دی ختم شوی. خو نوموړي په وروستیو کې په 2 تجارتي لیګونو کې راښکاره شو چې په ځینو لوبو کې ښه توپوهنه هم ترسره کړه. په لسوریز تجارتي لیګ کې هغه د ډیکن ګلیډیټرز لوبډلې لپاره ولوبېده او د بنګلادیش تجارتي لیګ کې بیا د رنګپور رینجرز لوبډلې لپاره هم ولوبېد. محمد شهزاد په خپل فیسبوک پاڼه باندې په یو پوسټ کې لیکلی دی چې چا تورن کړ، چا پرې د غدار ټاپه ولګوله، چا ګل خان کړ او چا هم جاسوس کړ. هغه مخکې لیکي چې کاش چې دا زړه مې د قفس نه بیرون راوتلی، تاسې ته به یې هر څه ټکي په ټکي ویلی وی. هغه وایي چې زه مې دا یو بیرغ په ټوله دنیا نه ورکوم. محمد شهزاد وایي چې له خپل وطن او خپلو وطنوالو سره مینه لرم او ځان مې ترې قربان. د یادولو ده چې د افغان لوبډلې چټک توپوونکی او وکټ ساتونکی محمد شهزاد چې د 2019 نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سره یو ځای و، په انګلستان کې له ټپي کېدو وروسته هېواد ته راولېږل شو او له نورو لوبو کېنول شو. د افغانستان کرکټ بورډ وویل چې محمد شهزاد له دې امله لېږلی دی چې فټ نه دی او لوبه نشي کولی. خو محمد شهزاد کابل ته له رسېدو سره سم د کرکټ بورډ پر ضد څرګندونې وکړې او ویل چې هغه روغ جوړ دی او د کرکټ بورډ او ځینو لوبغاړو د عقدې چلند ښکاره شوی دی. نو دوستانو، تاسو د محمد شهزاد دغه خبرو ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بل ویډیو د لوی الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.